دا راته ووایه دا څه چل شو چې تاسو دا کومه زنانه وویشته قربان؟ سر جي داسې کار و چې دا بس د مشرانو کار و. زمونږ ورور و صابر نوم یې و، هغې سره د دې د خور رشته وشوه. نو بس هغې وویل لکه مور ته هم چغې وهلې چې نه مې دی خوښ و. بیا وخت تېرېده سر جي 3 میاشتې د واده ښه ښکلې تېرې شوې، ښه په افسوس وه. بس چې څنګه 3 میاشتې پس سر جي دا د کور وتښتېده. چې څنګه وتښتېده 3 ورځې پس بیا موږ ته اطلاع شوه دلته کې یو ځای بل ځای کې رپورټونه مو وکړه چې دغه شان جینۍ بېدرکه شوې ده. ستا په ورور واده وه؟ سر جي زما روندار هم وه، د ترور لور هم وه. بس بیا سر جي دې ته مونږ وویل دلته کې هم تاڼه کې راپورټ کړو، هر ځای کې کړو چې زموږ نه جینۍ بېدرکه شوې ده. د واده په 3مه میاشت؟ په واده په 3مه میاشت سر جي. او چې څنګه مونږ بیا اطلاع شو نو بس بیا 3 ورځې پس مونږ ته چورو تاڼو نه راپورټ راغی چې یار مونږ سره پیدا ده جینۍ ستاسو دلته کې ده. بس سر جي چې مونږ هلته کې لاړو نو بس هغې چې کوم راپورټ کړو هغه هم د کتو نو بس لکه هغې خو ځان په سوار جن باندې جیل ته دننه کړو. بس زما په پلار باندې ویلي، زما په رور باندې ویلي. دا دارالمان کې وه که جیل کې؟ سر جي دارالمان کې وه، 2 کاله یې تېر کړو. بیا مور او پلار زما پلار ته مینتونه کول چې یاره دغه شان دا دې راشي. بس بیا راغلی سر جي نو مونږ به چې چېرته کار به هم کوو نو بس هلته کې به چې څنګه کلیوال به مو لیدو دا ځای نه به باګه کوله چې راسې نه سر جي پیغور رانه کړي چې چا سره به ودرېدو قسم نه سر جي چې چا سره به ودرېدو که نه دا خبره به یې راته کوله دا ایروندار دې څه چلو شو. نو بس سر جي پته کې مونږ ډز ته شنو ډز ما کړی 15 ډزه په سر نه لکه لاندې وجود باندې بالکل په سر باندې لګېدلې سر جي. بیا د هغې ځای نه چې څنګه باګم احتیاط کړه دی راسره دوی د سکول نه مې پاتې کړو. ما ته یاره لکه زما نه بغیر نه کېږي، ده ته هم لکه په سکول کې بلا کسانو خبرې کړی. ما ورته یار دا کار بغیر سانه نه کېږي. دی راسره میلاو شو بس چې څنګه ډزه مو وکړه بس بیا داسې په کوټو باندې راتلو نو بس پای مقبرې سره چې څنګه راتلو اخوا کانډو ورته وي زموږ ځای کې هغه اخوا مونږ ځان وباسو. بس په دې کې دې سر جي را مخامخ شو. بس چې څنګه ودرېږه نو دغه شان ورته ودرېږو. صحیح چې د ویشته نو هغه څه حالات و چې ته ورغلې کمره کې وه چېرته وه هغه مې لږ پوه کړه. سر جي بره پچت وه، د خویندو نه مې ورله تپوس وکړه څه شوه سر جي خور مې ده دا نوم به کټ کړه خو که نه سر جي. بس هغې نه مې تپوس وکړه یاره څه شوه هغې راته وویل بره پچت ده. بس بره پچت چې دی کار مار کو که هسې ګرځېدی دا لکه واکینګ به یې ډېر زیات کړو لکه ګرځېده به هغې وي چې زه ټپېدو سره به یې ډېر غټ شوی کړو وي چې زه دې ټپه شوه. نو بس سر جي واقع کو چې څنګه دا سره مخامخ شو بالکل زموږ مخامخ شو نو بس ډزې مې پرې وکړې سر. د دې وي چې ولم دی څه خبره دې ورسره وکړه؟ سر جي پوښیم نه بس مونږ خپل پرېشر را سره لکه دومره وه چې بس مونږ لارې صحیح کولې. او لکه که تاسو هلته کې هغې ځای ته وکتل تاسو به چې یاره سیف علي تا دومره ځایونه نه تا ټوپونه والي لکه چې دوی مونږ ته هغه خبر وکړه هغه شاید ته ځای ما ورته یاره زمونږ خو په ځان دا اعتبار نه دومره غټ ټوپ دی قسم دی سر جي دومره او چې دا کموالی دا هم غټ ټوپ دی. دواړه ټوپونه ډېر غټ دي. دا راته ووایي چې څو ډزې دې وویشته او په سر دې وویشته؟ جي 15 ډزه لکه 15 ډزه دي یا دي 15 ډزه بالکل وي به سر جي. کله چېرته ډزې کړي؟ نه سر جي ټول عمر مو سکول ویلو پلار هم په بار مور راله لکه بس پلار هم په بار ټول عمر لکه دغه سکول خیر کلي کې هم تاسو تپوس کولی شئ لا ته اوس باندې داسې لوپر لکه لوپر ټکې را باندې چېرته نه ولګېد خو چې دا کار هم وکړه کلي کې بد رد و هر ځای کې لکه بس لکه بس تاسو ته بس څه رور دې خفه دی ده نه چې د هغه بیبي دې وویشته؟ سر جي رور خو به مې لازم رور څه کې چې مور او پلار ما ته ویل سیف علي چې سړی کور کې لکه سپی وساتي سپی څه کې چې چرګه وي هغې له د چا لاس نه زموږ سره خو 3 میاشتې سر جي 3 میاشتې خو هم غټ ټایم دی. دې راته بیا وویل سر جي وي هغه خو مړه شوه. سر جي هغه چغې مې وویلې ما خو یې کړه نور ایسم نه بس خور خو دې وه که نه دې کره به سر جي سره ډېر ناست پاس وم ډېر زیات و لکه 12 کاله په خوله یادېږي هغه هم لکه ورکړه خو کله سر په سیلمیني کوه کله یو څیز کوه کله بل څیز چېرې دې کامیاب شي. خو پیغور دومره مجبوره کړې چې سر جي پیغور نه دی سر جي لکه زه به لنډه خبره دا وکړم چې سپین بچي روړي هر زناور بچي روړي خو سر جي د زناور سره پالنه ده لکه چې هر یو زناور لکه پالنه داسې چې بچي هر یو سي روړي خو د دې پالنه ګرانه ده سر جي پالنه ولایت خان زه اکثر ویم د AK-47 نه به بچې خو د پښتنو پیغور ډېر تالان دي. بالکل سر بالکل ډېر سر جي لکه کارخانه کې مونږ دلته کې تاسو به راتلی د مردان یونیورسل کارخانه وه
هلته کې کار به م کو یا 11 میاشتې لکه داسې تېرې شوې. بس چې څنګه هغې سره کېناستو بس په دې کې بابو صاحب راله خواله راغی وایي ستا روح راسره کار کوه خو دا روندار هم څه چلو شو. قسم د سر دي دغه ځای نه ما داسې باګ اختیار کړه که نه چې ځان ته سوي. بیا پېښور کې دوکان کې وم هلته کې م چې څنګه کلیوال لاجه شو چې یاره کلیوالو سره بس ما سره چې دی هلته کې مې 1 نیمه میاشت تېره کړه بیا مې رامنډه کړه. بیا کور کې زمینداري دا څه به م کولو بار قسم د سرجي که چا سره لکه سلام قدرې کولی شو چې لکه دی به راته ورشه دوکان ته روله نو سرجي دا کشان دوکان لکه چې دوکان ته به لاړو چاته به سلام قدرې نه شو کولی چې څنګه چل دی څنګه نه دی. د پښتنو پیغور کارواني او سمینه